کهانه شروعات کې مونږ یو سنسان صحرا وینو. دلته بن نومې هلک اوسیږي کم چې دلته د ټورسټ ګایډ په تور باندې ډیوټي کوي. د سره دلته خپله منګیترې او هغه منګیتره ورته وایي چې زه ځم ښاریې ته ولې چې زه به کالج تم ځم. او دا بن ته م وایي چې تم را سره لاړ شه. خو بن ورته وایي چې نه زما دلته ډیوټي ده. خیر بن دې جینۍ له یو تمانچه ورکي وایي دا ځان سره وساته حالات ټیک نه دي. دا جینۍ ته تمانچه واخلي او بیا د هغه ځای نه لاړه شي. د هغې نه پس هلته یو لوکل تاڼۍ والا بن راوغواړي. هغه پولیس بن ته وایي چې دا سړی دلته ښکار له راغلی دی او دا ډېر مالداره دی او ته د سره په ښکار کې مدد وکړه. دا سړی ورته وایي چې ته ما سره ښکار کې مدد وکړه زه به تاله د یوې ورځې $1000 درکم. بس بن رضا شي او دې شکار دپاره هغه ځای ته وځي کم چې مکمل سنساني په دې باندې شپه شي. نو دې یو ځای کې اور ولګوي او هلته پرېوځي. دې هلته یو بل سره خبرې کوي. نو دا میډیک نومې سړی دې بن ته وایي چې ستا مور او پلار څه شو. نو بن ورته وایي چې هغې مړه شوي دي. وایي مونږ چکر له دې صحرا ته راغلي وو او بیا رانه لاره غلطه شوه. مونږ سره اوبه نه وې او بس د تندې نه د ما مور او پلار مړه شو او زه پکې بچ شوم. دې دا خبرې کوي او بیا وده شي. چې کله سحر شي نو دې دواړه شکار له وځي. په لاره میډیک خطا ډزې کوي او اخوا سم نه وي. نو بن پوه شي چې دې په شکار پوهېږي نه. بن ورته وایي چې تا له لایسنس چا درکړی دی. نو میډیک ورته وایي چې ما سره دومره پیسه ده چې د لایسنس ضرورت راته نشته. بن ورته وایي چې بغیر لایسنسه دلته شکار الاو نه دی. نو میډیک ورته پیسې ونیسي وایي دا واخله او خوله بنده وساته. بن چې دومره پیسې وویني نو بس رضا شي او دی مخکې روان شي. دی یو خټ ته وخیږي او هلته بن د میډیک دپاره شکار په دوربین کې ګوري خو فلحال څه په نظر ور نه شي. دې خوا میډیک هم په ټوپک اخوا دې خوا ګوري او بس دې څه وویني او ډایرکټ ډز وکړي. بس دی چې هغه ځای له ورشي نو دی وویني چې هلته یو بابا په ګولۍ لګېدلی وي. بن دا بابا سړی پیژني او ډېر زیات خفه شي. دی لاړ شي ګاډي نه فسټ ایډ باکس راوړي. دې خوا میډیک ډېر زیات پریشانه شي چې اوس به څه کوم. دی خپل یو ملګري ته رنګ وکړي او ورته وایي چې دغه شان غلطي رانه وشوه اوس زه څه وکړم. نو هغه کس ورته وایي چې یو بل ډز پې د دې بن په ټوپک وکړه. بس میډیک هم داسې وکړي او د بن په ټوپک پې ډز وکړي. بن دا ډز اواز واوري او په منډه منډه راشي او دی وویني چې هغه بابا سړی اوس په 2 ګولو لګېدلی وي. بن ورته وایي چې تا داسې ولې وکړل. نو میډیک ورته وایي چې دا ما نه دي کړی بلکې دا تا کړي دي. دا سړی یو ډز ما ویشتی دی او یو ډز تا ویشتی دی. میډیک ورته وایي کو تا دې باره کې چاته م وویې نو مونږ دواړه به په سو شو. میډیک ورله لالچ هم ورکړي وایي تاله به زه ښه ډېرې پیسې درکم ته خوله بنده که. بس بن د ده خبره ومني او د هغې نه پس دې هغه بوډا سړی هلته ګټو کې ښخ کي او بیا دې راشي خپل ګاډي له هلته دا میډیک مخ وینځي او اوبه ضایع کوي. نو بن باندې دا خبره ښه ونه لګي. دې غلی شان ګاډي له راشي او خپل بیګ نه یو ډیوایس راواخلي او تاڼۍ ته میسج لیږي. خو شاته نه پې میډیک راشي وایي زما او ستا منځ کې یو ډیل وشو او د هغې باوجود ته میسج لیږې. میډیک د هغه ډیوایس له خپه راوبغوي او ماتې کي او بیا ورته وایي چې شابه خپلې کپړې په ځار وباسه. بن خپلې کپړې لرې کي. نو میډیک ورته وایي چې شابه اوس داسې خپیال خپې خپل کور ته ځه. بس بن هلته نه روان شي. میډیک ته پته وي چې دې داسې لغړ خپلې دیرې ته رسېدی نه شي بلکې په لاره کې به مړ شي او بس ټول الزام به په بن باندې راشي چې هغه بوډا سړی د مړ کو او بیا وتښتېدو. خیر بن ډېر زیات تږي وي او دې مخکې په هغه صحرا کې رواني. دله مخې ته د بجلۍ ستنې راشي او په هغې دې یو نمبر وویني. بس ده ته پته ولګي چې زه کم ځای یم. دې خوا میډیک هغه ته په دوربین کې ګوري او لګېدلی وي ورپسې چې آیا دې به کله مري. خیر بن هلته څه خټانو کې ځان غیب کي او هلته دې یو ګوپا ته ورشي کم چې دننه یو بنکر وي او دا بنکر هم د هغه بوډا سړي وي. دلته د خوراک هر څه بن لومبي اوبه وڅکي او خپله تنده ختمه کي. اخوا میډیک هم ده پسې هغه ځای ته راشي کم ځای کې چې دې غیب شي. میډیک یې هلته اخوا دېخوا ګوري خو دې ورته په نظر نه راځي. بس دې مغه ګوپا وویني او هغې طرف ته ورشي. دې خوا بن هلته یو میپ وویني او هغه زر راواخلي. بس میډیک ورپسې هلته راشي. میډیک ته پته وي چې بن دلته دی. بس دې هلته یو بم ورولي او د هغه ګوپا نه راوځي. بس هلته دماکه وشي او هر څه تباه شي. خو بن مخکې نه ځان په بل طرف وباسلی وي او مخکې رواني. خو دغه ټایم ورله میډیک مخې له راشي او هغه بن ته وایي کو ته کور ته تلل غواړې نو لاړ شه زه به دې ولم نه خو که ته بیا داسې پټ شوې نو بیا دې پرېږدم نه. بس بن مجبورن مخکې روان شي او ده سره هغه نقشۍ کومه چې دې د هغه بنکر نه راواخلي د هغې نقشې مطابق د ده کور 45 میله لرې وي. خیر دې مخکې رواني نو یو بلې ګوپا له ورسي. هلته هغه بوډا سړي صوپې ایښې وي. بس دې هغه صوپې نه کپړه را لرې کي او د خپلو خپو نه یې تو کي ولې چې د ده خپې د ګرمایش د وجې زخمي شوي. خیر دې بیا د هغه ځای نه وځي او مخکې رواني. نو دې د میډیک د نظر نه بیا غیب شي. بن سره چې کومه نقشه
کوي دا نقشه د خزانې وي دی چې خزانې ځای له ورسي نو هلته دی یو ځای راوکني هغه ځای کې یو بکس وي دی چې هغه بکس کولو کې نو هغې کې یو لینده وي او څه قیمتي بلوري وي پکې دی هغه راواخلي او بیا دی میپ کې بل ځای وویني دی هغه ځای هم راوکني نو هلته نه د اوبو یو ګیلن راوځي بس دی هغه ګیلن نه سر لرې کي او په خوله یې راواړئ خو دغه ټایم د ده په ګیلن هغه میډک ډز وکړي او هغې سره هغه ګیلن لرې پرېوځي او هغه اوبه ټولې ضایع شي بس بن یو پیره بیا په تنده کې د هغه ځای نه روان شي اخوا میډک سره ښه ډېرې اوبه او هغه ځان له شربت جوړ کړي او هغه سکي او د ده په بن باندې نظري بن ډېر زیات ستړي شي او تږي هم وي نو بس دی راوغورځېږي نو میډک ورپسې ګاډي کې هلته راشي هغه وویني چې بن په ځمکه پروتي نو دی ورته ټوپک راواړئ او خواته یو څو ډزې وکړي چې آیا دی خوځي که نه خو بن د ټس نه مس نه شي بس میډک ته پته ولګي چې بن مړ شوی دی او اوس زه آزاد یم بس دی خپل ګاډي کې د هلته نه لاړ شي خو هغه ته پته نه چې بن اوس هم ژوندی دی بن د هغه د تلو نه پس راپاسي او یو خټ ته ورخیږي اصل کې په دغه خټ کې اوبه او دی هغه اوبو له ځان رسوي دغه دوران میډک خپل ملګري سره په پون باندې لګیایي نو دی دوربین کې بن وویني چې بره خیږي بس ده له ډېره غوسه ورشي دی ورته بیا ټوپک راواړئ او ډزې پې شروع کړي خو د ده نشانه ټیک نه او بن ته بچ کیږي خیر بن ځان هغه ګوپاله ورسوي کمې کې چې اوبه خو دی وویني چې هغه ځای وچ شوي او اوبه پکې نه دی ډېر زیات مایوسه شي اخوا ورته میډک چغې وهي چې بهر راوځه او ځان مرګ ته تیار کا تا زمانه څوک هم نشي بچ کولی تنده بن د شپې انتظار کوي چې شپه شي نو دی به د هلته نه وتښتي خیر چې کله شپه شي نو میډک د ګاډي لیټونه د دې خټ طرف ته کي چې بن ورته ښکاري لږ ساعت پس بن راښکاره شي نو دی وویني چې میډک میچازې کوي بس دی شاته طرف نه د ګاډي خواله راشي او د ګاډي نه خپل کمیس راواخلي ولې چې ډېره زیاته یخني وي میډک چې خپل ګاډي له بیا راشي نو ده ته پته ولګي چې بن دلته راغلی و دی خپل ګاډي سټارټ کي او شاته یې کي نو لاندې ته بن وي بن زر منډه کي او د یو غټې ګټې نه شاته پټ شي میډک پې ډومبي او بم ورولي او هغه چې خلاص شي نو بن ګټې شاته بچ شي بیا میډک په هغه ګټې باندې ډزې کوي چې دا به ماته شي خو ګټه ماتیږي نه او میډک سره جاجر خالی شي بس دی جاجر بدلوي او دغه ټایم بن راوځي او هغه میډک باندې لینده راواړئ او په دې سر یې په کاڼي ولي میډک بېهوشه شي بیا چې کله سحر شي نو میډک راویښ شي نو دی تړلی شوي او دی چې بار وګوري نو بن هلته خوراک کوي بس بیا بن ګاډي ته روخیږي او ګاډي روان کي دی دا سړی راولي تاڼې ته او هغه پولیس ته ټوله کیسه وکړي چې دا هلته څه وکړل او هلته یې بوډا سړی مړ کو پولیس میډک ګرفتار کي نو بن بیا د میډک ته ډېرې خبرې واورئ بس میډک دی ته وایي زه واشروم ته ځم هغه چې واشروم ته وردن نشي نو لږ ساعت پس د هلیکاپټر آواز راشي بن زر بهر منډه کي نو دی وویني چې میډک هلیکاپټر کې کینی او د هلته نه لاړ شي اصل کې دا پولیس هغه سره ملو وي او د هغه نه یې ډېرې پیسې اخیستې وي د هغې نه پس بن اراده وکړي چې زه به نوره دا ډیوټي نه کوم او بس دی راشي ښاري ته هغه جینۍ له او هغې ته وایي چې زه به اوس تا سره اوسېږم دی بیا د شپې ودی چې دی کې د میډک اواز راشي بن زر راپاسي او چې وګوري نو میډک ورپسې راغلی وي او ټوپکې ورته نیولې وي وایي اوس دی رانه څوک هم نشي بچ کولی میډک چې په ده ډس کوي نو دغه ټایم هغه جینۍ تمانچه راواخلي او په دې میډک ډزو کې اصل کې دا هغه تمانچه یي کومه چې د هلک دی له ورکړې وي د هغې نه پس پې بن هم ډزو کې او دغه شان دا میډک مړ شي هم دې سره دا کهاني ختمه شي ګرانو کتونکو کو ویډیو هم خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مننه